ګلوکاګان هارمون. کله چې تا واده والی خیرات دی والی زرده دې ډېره کړې وه سویټس مټایانې څه ګلاب جامن دې ډېر کړي وو نو ستا په وینه کې به ګلوکوز سیوا شوي بیا به انسولین جوړېږي انسولین به راځي او دغه ګلوکوز به کمی ستا د وینې نه. کله خیرات نشته په کلي کې واده نشته دی په کلي کې مټایانې ګلاب جامن نشته دی په وینه کې د ګلوکوز مقدار کم شوی دی بیا به ګلوکاګان هارمون سیکریټ کېږي انسولین زمونږ ګلوکوز لیول کمی او ګلوکاګان زمونږ ګلوکوز لیول راوچتوي. مختلف قسم ګلینډز باندې موږ خبرې کولې موږ پینکریاس ته راورسېدلو. د پینکریاس نه 4 قسم هارمون سیکریټ کېږي. اولنی هارمون چې و هغه انسولین او نن دویم هارمون دی ګلوکاګان هارمون. په انسولین هارمون کې ما تاسو ته خبره کړې وه د انسولینو کار دا و چې کله موږ خوراک وکړو خوراک ډېر کړو نو زموږ په وینه کې زموږ په بلډ کې د ګلوکوز او د شوګر مقدار سیوا شي. چې د شوګر مقدار سیوا شي نو دغه شوګر مقدار د نارمل کولو لپاره د پینکریاس نه د بیټا سیل نه یو قسم هارمون سیکریټ شي راشي د بلډ ته د وینې ته او په دغه وینه کې یو ګلوکوز ګوري خواږه ګوري او راټولوي د ځان سره او وړي بهر لیور ته عینې ته وړي. مطلب دا چې دغه انسولین هارمون زموږ شوګر کنټرول کوي. دا په کوم وخت کې سیکریټ کېدل دا په هغه وخت کې چې کله انسان خوراک وکړي سویټس خواږه ډېر وخوري او په وینه کې د خوږو مقدار سیوا شي نو دی به د خوږو مقدار زموږ په وینه کې کماوه شوګر به زموږ په وجود کې کماوه د انسولین. دا ګلوکاګان هارمون بالکل همدغه انسولین مخالف کار کوي. انسولین په وینه کې د خواږه کمول دا ګلوکاګان هارمون دغه مخالف کار کوي. کله چې په وینه کې د خوږو مقدار کم شي نو دا ګلوکاګان راشي او د وینې ته خواږه ورپوره کړي دا د خوږو مقدار پکې بیرته راوچت کړي نارمل. دا بالکل د یو بل اپوزیټ دی. ورزه په دې باندې تاسو لږ پوه کوم دا دی زمونږ پینکریاس دا زمونږ لبلبه ده. په دې کې 2 قسم سیلز یو الفا سیلز یو بیټا سیلز. د دې بیټا سیلز نه انسولین به جوړېدل. دا انسولین چې به کله جوړ شو نو دی به زمونږ په وینه کې د خوږو د شوګر د ګلوکوز مقدار کم کو. انسان به تللی او پردی روټۍ له خیرات له به تللی او واده له به تللی په هغه وخت کې به په ځان نه پوهېدو نو بس وریجې به یې مو خوړلې دی به یې مو خوړلې خوراک به یې ډېر کړو نو په وینه کې به د خوږې مقدار سیوا شو. نو چې په وینه کې به د خوږې مقدار سیوا شو نو د پینکریاس د دې بیټا سیلز نه انسولین خارج شو او دا به راغلل زمونږ بلډ ته. په بلډ کې به ګرځېدل او د ګلوکوز چې دا خواږه د شوګر دا به یې راټولول او واپس به یې چېرته وړل دا به یې وړل لیور ته عینې ته به یې زموږ وړل دلته به یې جمع کول. دا یو ګلوکوز به د لیور د ځان سره جمع کوو یو ډېری به یې جوړ کړو نو بیا به یې نوم ورکړو د ګلایکوجن. نو په دې طریقه باندې به په وینه کې د ګلوکوز لیول به یې راکم کړو د شوګر لیول به ډاون کړو نو موږ ته به د شوګر نه کېدو موږ ته به ډایبیټس ملایټس نه کېدو د شوګر نه به موږ بچ کولو. خو نن هارمون چې دی دا ګلوکاګان هارمون چې دی که نه دا زمونږ د دې بیټا سیل نه دا په پینکریاس کې د دې الفا سیل نه سیکریټ کېږي. دا په وینه کې د ګلوکوز مقدار راوچتوي سیوا کوي انسولین به کماوو ګلوکاګان یې راوچتوي انکریز ګلوکوز لیول ان د بلډ دا زمونږ په وینه کې د ګلوکوز مقدار راوچتوي. خوراک موږ کړی و په وینه کې د ګلوکوز مقدار سیوا شوی انسولین به راله یو ګلوکوز به یې راواخیست او د لیور ته به یې راوړو دلته به یې جمع کول نو په وینه کې به د ګلوکوز مقدار راکم کړو. اوس داسې حالات راغلل چې انسان خوراک بند کړی دی. مثال انسان روژه دی دی خوراک نه کوي چې خوراک نه کوي نو د په وینه کې به د ګلوکوز مقدار کمیږي د په وینه کې به د شوګر مقدار کم شي. دا خو موږ له نارمل ساتل دي دا به موږ سیوا کوو هم نه دا به موږ کمو هم نه دا به موږ بالکل نارمل ساتو. خو انسان خوراک نه دی کړی خیرات یې نه دی والی پردی وعدې نه دی والی اوس په وینه کې د ګلوکوز مقدار کم شوی دی. اوس به څه کېږي اوس به داسې کېږي د پینکریاس ته به پته ولګي چې هلکه په وینه کې د ګلوکوز او د شوګر مقدار کم شوی دی دا موږ له نارمل کول پکار دي. د الفا سیل یو قسم هارمون سیکریټ کې هغه ته ویلی کېږي ګلوکاګان. دا ګلوکاګان هارمونز چې دي که نه دا راشي د لیور ته چونکې په دې لیور کې خو مخکې ګلوکوز موږ ډېر جمع کړي کله چې د خیرات والی او کله چې خوراک ډېر کړی و پردي واده له تللی او زردۍ خوړلې او په هغه وخت کې د ګلوکوز مقدار سیوا شوی و نو هغه اضافي ګلوکوز ده راوړي د لیور ته. اوس ورته خیرات نه دی میلاو شوی اوس ورته د واده جواب نه دی شوی د ګلوکوز مقدار خو په وینه کې کم شوی دی نو کم خو نه دی پکار نارمل پکار دی. نو دا الفا سیل چې دی دا ګلوکاګان سیکریټ کې واپس راشي هغه زوړ ځیله واپس دی لیور ته محتاج شي. کم اضافي چې مخکې راوړي و کنه او دلته جمع کړي یو ګلوکوز راوړی او دلته جمع کړی او ګلایکوجن یې جوړ کړی نو واپس چې دی له راشي درته ووایي چې یاره تاله ما مخکې ګلوکوز راوړي و ستا سره مې ایښودي امانت هغه وخت کې ما سره سیوا و اوس راته ضرورت دی نه خیرات شته نه واده شته اوس زما په وینه کې د ګلوکوز مقدار کم شوی دی مهرباني وکړه څه چې مې درته راوړي و هغه راله بیرته راکړه. دغه ګلایکوجن اوس واپس مات شي او ګلوکوز ته جوړ شي. دغه د ګلایکوجن ماتېدلو ته او ګلوکوز جوړېدلو ته ویل کېږي ګلایکوجنولایسیس. دا چې کله واپس مات شي ګلوکاګان یو ګلوکوز راواخلي او راوړي چېرته
د بلډ ته د وینې ته راوړو. نو په دې وینه کې مقدار کم و، واپس ورله دغه لیور نه ګلوکوز راوړل او دی له ورکړه. نو په دې وینه کې دا مقدار څه شو؟ د ګلوکوز دا مقدار راوچت شو، د شوګر دا مقدار راوچت شو، واپس نارمل کو. نو ګوره د دې انسولین او د ګلوکاګان کار د یو بل نه مخالف شو. انسولین به داسې کولای چې دا زمونږ ګلوکوز لیول به کماوه. کله چې به موږ خوراک ډېر کړو نو انسولین به راله او دا مقدار به کم کو. کله چې په موږ باندې خوراک کم شو، روژه ونیوله، خوراک بند شو، ګلوکوز کم شو، په وینه کې مقدار کم شو، نو دغه ګلوکاګان هارمون راشي او دا ګلوکوز واپس د وینې ته راوړي او په وینه کې د ګلوکوز دا مقدار راوچت کړي. نو دا دواړه د یو بل مخالف کار کوي. سمپل خبره دا ځان سره یاد ساتئ. انسولین کوم هارمون دی کله به سیکریټ کیږي؟ کله چې تا واده والیو، خیرات دی والیو، زرده دی ډیره کړې وه، سویټس مټایانې څه ګلاب جامن دی ډېر کړي وو، نو ستا په وینه کې به ګلوکوز سیوا شوي، بیا به انسولین جوړیږي، انسولین به راځي او دغه ګلوکوز به کمی ستا د وینې نه. نو د خیرات او د واده او د ګلاب جامن او د مټایانو نه وروسته به انسولین سیکریټ کیږي. ګلوکاګان هارمون به کله سیکریټ کیږي؟ چې کله خیرات نشته په کلي کې، واده نشته دی په کلي کې، مټایانې ګلاب جامن نشته دی، روژه ده، خوراک د باندې کم شوی دی، په وینه کې د ګلوکوز مقدار کم شوی دی، بیا به ګلوکاګان هارمون سیکریټ کیږي، بیا به دغه لیور نه دغه ګلوکوز واپس راځي او په دې وینه کې به د ګلوکوز مقدار راوچتوي. نو انسولین زمونږ ګلوکوز لیول کمی او ګلوکاګان زمونږ ګلوکوز لیول راوچتوي. انسولین کمی او ګلوکاګانې سیوا کوي.